سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، نن زموږ ویډیو ډیره عبرتناکه کیسه ده. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې زموږ معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. دوستانو، یو عرب نجونې خپله کیسه کوي او وایي چې زه کله برطانیه ته لاړم، ما خپل مور او پلار پرېښل او هغلته کې زه سبق حاصلولو لا لاړم. ما هغلته خپل سبق حاصلولو او زه په یو کمره کې پاتې کېدم. هغلته کې زما ملګري جوړې شوې. زما د یو ملګري واده او ما ته دعوت راکړو. ما وویلې چې زه واده له به لاړه شم او اخوانه به په وخت راشم او د شپې به ویده شم او سهار به بیا خپل سبق له لاړه شم. وایي کله چې زه واده له لاړم نو هغلته کې ډېر زیات ناوخته شو. وایي ما ویل چې زه اوس به واپس لاړه شم خپلې کمرې ته. وایي کله چې زه بس سټیشن ته راغم نو هغلته کې زه د بس په انتظار باندې ولاړم چې یو سړی راغو او ما ته ډېر زیات بد وکتل. وایي ما ته د قرآن مجید یو څو آیتونه یادو، ما هغه وویلې او په ځان باندې مې چوف کړل. وایي په دې کې لږ ساعت پس راغو او زه کور ته لاړم. وایي چې سهار زه راپاڅېدم. وایي ما په ټي وي باندې وکتل چې په هغه بس سټیشن باندې چې په کوم بس سټیشن باندې زه بېګا ولاړم، وایي هغلته کې یو جنۍ سره بدکاري شوې ده او هغه یې د بدکارۍ نه پس مړه کړې هم ده. وایي هغه سړی هم نیولی و چې کوم ورسره بدکاري کړې وه. وایي چې کله د هغه شکل په ټي وي باندې وښولو وایي نو دا هماغه سړی و چې کوم د شپې ما ته روان کتل. وایي ما نه نور صبر نه کېدو. وایي ما ویل چې ته ما سره ولې بدکاري ونه کړه. وایي ما ویل چې زه به دنه دا تپوس کوم. وایي چې کله زه تاڼې ته لاړم نو وایي پولیسانو ما له اجازت نه راکړو. وایي خیر ما ورسره ډېر زیات خبرې مبرې وکړي او څه په مشکله مې ترېنه اجازت وویشتو. وایي چې اجازت مې ترېنه وویشتو نو ما هغه سړي نه تپوس وکړو چې تا ولې بېګا ما سره بدکاري ونه کړه، زه هم هلته سټیشن باندې ولاړم. وایي هغه سړي ورته وویلې چې ما تا سره څنګه بدکاري کړې وه، تا سره خو شاته 2 باډیګارډان ولاړو. وایي هغه جینۍ هم حیرانه شوه. دوستانو، آیا تاسو ته پته شته چې هغه څوک و چې کله دې جینۍ په ځان باندې قرآني آیتونه چوف کړل نو الله تعالی د فرښتو په شکل کې دته باډیګارډان راواستول او دای د هغه د بدکارۍ نه بچ کړه. امید لرم دوستانو چې تاسو به زموږ دا عبرتناکه ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم ګټې واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.